سلامونه دوستانو په دې له چې روغ جوړ وای ملګرو څنګه کولی شو چې کاین ماسټر اپلیکیشن ډاونلوډ کړو خپل موبایل کې چې لوګو یا واټر مارک ونه لري. نن ورځ مې تاسو ته د کاین ماسټر نوې ورژن راوړی، داسې اپلیکیشن مې درته راوړی چې بالکل لوګو یا واټر مارک نه لري. تاسو په فری کې ډاونلوډ کولی شئ او وروستی لاټیسټ ورژن دی دوستانو او ډېر نوي فیچر نوي شیان هم پکې زیات شوي دي. ما ډېره هڅه وکړه چې تاسو دغه اپلیکیشن را پیدا کړم، چون داسې اپلیکیشنونه ما ډاونلوډ کړه زما په موبایل کې به لوګو نه ښودله، خو بل موبایل کې به چې ډاونلوډ کړو هغه کې بیا ورسره لوګو یا واټر مارک لیکلو. نو په نن ویډیو کې تاسو طریقه درښایم انشاءالله دې سره په لوګو یا واټر مارک نه راځي. بالکل 100% ما کتلی دی، ډېرو ملګرو ته مې لیکلی دی، ټولو کې تر اوسه پورې واټر مارک نه ښکاره شوی. نو لومړی تاسو ته اپلیکیشن درښایم، د دې نوي څو اپشن هم در پېژنم او وروسته به د ویډیو په اخر کې ډاونلوډ کېدو طریقه هم درته ښایم. نو زه راځم خپل موبایل کې د کاین ماسټر اپلیکیشن را خلاصوم. لومړی دلته راځو، د دې ورژن تاسو ته ښایم چې بالکل د ورژن چې کوم دی 0.0 دا ورژن ده، ورژن د بیخي په زړه پورې کاین ماسټر اپلیکیشن ده. په دې کې کله تاسو یو ویډیو انتخاب کړئ، ویډیو مو راواخیستله، هغې سره به لوګو یا واټر مارک نه راځي. نو زه ورته د خپل موبایل څخه یو ویډیو رااخلم. نو دغه دوستانو ما ورته ویډیو راواخیستله، تاسو ته اوس ښکاري چې دغه ویډیو سره واټر مارک یا لوګو نشته. نو دوستانو په دې کې اوس تاسو ته یو څو نوي فیچر په دې کې درښایم چې هغه اوس راغلي دي. کله تاسو په ویډیو باندې کلیک واخلئ، دلته لاندې راشئ، په دې کې یو اپشن راغلی دی سوپر ریزولوشن راغلی ده، تاسو دلته ښکاري، په دغه چې کلیک واخلئ، په دې کې تاسو کولی شئ خپله ویډیو جي ته واړوئ. نو په دې کې تاسو کومه ساحه غواړئ 2x 4x زوم کولی شئ، همدغه څخه باندې افلای وکړئ، ستاسو ویډیو به سوپر یعنې ایچ ډي ته واوړي. که ستاسو د ویډیو کوالټي کمه وي ایچ ډي ته اورېدلی شي. په دې کې یو بل تاسو دلته ښکاري تمبینل اپشن هم پکې شوی، تاسو ویډیو تمبینل په دغه ځای کې هم لګولی شئ او ستاسو ویډیو چې په موبایل کې ښکاري بل چاته یې لیږئ، په هر ځای باندې ستاسو ویډیو وي موجوده وي، ستاسو ویډیو سره به په اول سر کې تمبینل ښکاري. که چېرته تاسو دې ته یو لایر راوړئ، لایر څخه ویډیو ورته راواخلئ، عکس ورته راواخلئ، لکه دغه ویډیو ما راواخیستله. په دې کې بیا تاسو یو دلته نور اپشن هم زیات شوي دي، یو پکې ټرانسفر هم اپشن زیات شوی دی. په دې کې تاسو د ویډیو یو خوا بلې خوا ته داسې وړلی شئ. که تاسو چېرته داسې ایډیټینګ کوئ چې هغه مشکل وي، دلته پکې تاسو یو بلې خوا ته وړلی شئ. ګورئ پکې دغه ایډیټ هم راغلی دی، ګورئ په ډېر زبردست سبجیکټ پکې راغلی ده. نور دوستانو ډېر زیات فیچر پکې راغلي دي، بعضې داسې نوي فلټر پکې راغلي دي، بعضې نور نوي ویویډ فلټر هم راغلي دي چې تاسو په هغې کې ویډیو په ډېر ښایسته شکل سره ایډیټ کولی شئ. نو راځم دوستانو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه تاسو درښایم چې څنګه یې موږ ډاونلوډ کولی شو خپل موبایل ته. دوستانو را به شئ، زما د دې ویډیو ډسکرپشن کې تاسو ته د خپل ټلیګرام چینل لینک اچوم، چون د کاین ماسټر لینک تاسو ته اتوماتیک په ډسکرپشن کې نشم اچولی، ځکه چې هغه باندې بیا موږ نه یوټیوب دغه ویډیو ریموو کوي، سټرایک راکوي. زه د خپل ټلیګرام چینل لینک هم تاسو ته اچوم، د کاین ماسټر اپلیکیشن لینک پلی سټور والا اپلیکیشن لینک درته اچوم، خو هغه ځای نه تاسو نه ډاونلوډ کوئ. تاسو راشئ زما ټلیګرام چینل ته، په ډسکرپشن کې لینک پرېږدم، ټلیګرام ته چې راغلی ما به درته تیار لینک اچولی، هغه ځای څخه تاسو اتوماتیک ډاونلوډ کولی شئ. نو درته لینک یې هلته اچوم، تاسو هغه ځای څخه ډاونلوډ کولی شئ، ځکه چې په ډسکرپشن کې تاسو ته اتوماتیک دغه لینک نشم اچولی. نو 100% فری اپلیکیشن دی، لوګو یا واټر مارک نه لري. نو ځان سره ډاونلوډ کړئ. ویډیو مو خوښ شوي لازمي لایک کړئ، نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیجونه در سره فالو کړئ. مننه.